سبا په مسکو کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي د چې څه لپاره او کله جوړیږي نور جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. سبا په مسکو کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې په ګډون د مسکو د پارلمان یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې فعالیت ته اندېښمن دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند ماریا زاخاروا وایي چې د اکتوبر په 4 به د افغانستان په اړه د مسکو پارلمان شپږمه غونډه جوړه شي. د مسکو پارلمان د 2014 میلادي کال په دسمبر کې پیل شوی چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. په روس کال 15 نور هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پرمختیا ورزیات شول. د سیاسي چارو کتونکي شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي. میاخیل وایي د منطقې او سیمې هیوادونه له افغانانو څخه ویره لري چې دا کوم حالات چې په افغانستان کې دی د منلو نه دی. دلته افراطیت ورځ تر بلې زیاتېږي او طبیعي خبره ده چې د افراطیت له ډېرېدو سره دلته که افراطي ډلې د مرکزي اسیا دي، که داعش دي یا د شرقي ترکمنستان اسلامي ډلې دي، د ټولو له طالبانو سره دلته یو ځای فعالیت لرلی دی. نو هیوادونه د اندېښنه لري ځکه دلته د افغانستان له قضیې سره دلچسپي پیدا شوې ده. د مسکو پارلمان 15مه غونډه په روس کال همدې ورځو کې د روسیې په ګزوان ښار کې جوړه شوې وه چې د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې استازو هم د تیر کال په غونډه کې د بیلبنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 میلادي او 2021 میلادي کلونو په غونډه کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخه بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د مسکو پارلمان په 2مه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې، خو په روس کال هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازوان غونډې ته بلل شوی و. سږکال د روسیې د تاس اژانس د خبر له مخې د مسکو پارلمان د غونډې ترڅنګ به د جنوبي په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره دوه په دوه خبرې وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوی.